د پښتو فلمونو پخوانی اداکار آصف خان د مرګ په حال کې دی. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. دوستانو د ارباز خان پلار او د پښتو فلمونو زوړ اداکار آصف خان چې بدر منیر سره یوځای فلمونو کې کار کولو هغه نن سبا ډیر زیات بدحال کې دی. د هغه زوی ارباز خان په ټویټر کې تازه د هغه یو تصویر پوسټ کړی دی او ورسره لیکلي چې هسپتال کې پروت دی، ډیر زیات بیمار دی او ستاسو د دعا محتاج دی، د صحت دپاره ورته دعا وکړئ. داسې اوازه ده چې د آصف خان مخکې کرونا نیولی و او کرونا له وجې مکمل پیپړې ختمې شوي وي او ساه اخیستل ډیر زیات مشکل شوي وو. ارباز خان وایي موږ اله خبر شو چې د کرونا ده چې دا تقریبا 6-7 ورځې په کور کې بیمار پروت و. دوستانو آصف خان ډیر زیات ښه اکټر او ډیر زیات مشهورو فلمونو کې کار هم کړی دی. الله دې ورته روح صحت ورکړي. په کمنټ کې آمین ولیکئ. تر بلې ویډیو مو په الله باندې سپارمه.